ملګرو دوستانو ستړي مه شئ ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې غواړو چې داسې یو کیس سټډي په شان یو څه وکړو چې دغه تېر څه چې مو زده کړي دي د هغې به تکرار هم راشي او په جاوا پروګرامینګ سره به ستاسو اشنایي هم زیاته شي. نن غواړو چې موږ جي ام ټي کوم ټایم چې دی کرنټ ټایم دا موږ پرنټ کړو. جي ام ټي ټایم لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ دا د جنوري اول 1970 نه دې خوا حساب نیول شوی دی او دا د لندن ټایم ښیي او دا تقریبا ستاندرد ټایم دی. نو غواړو چې دا پرنټ کړو. څنګه یې پرنټوو؟ د دې دپاره موږ غواړو لومړی د جي ام ټي ټایم موږ راواخلو د جنوري 1 1940. نو دا ټایم موږ په لانګ ویریبل کې ښیو، دې ته لیکو ټوټال. دغه ټایم موږ ته په ملي سیکنډو کې راکوي. نو ټوټال ملي سیکنډ مساوي کېږي سیسټم ډاټ. کله چې سیسټم ووهو دلته موږ ته څو اپشنه راځي، نو دغه به ترې انتخاب کړو کرنټ ټایم ملیز. نو دا چې مې انتخاب کړ دا به موږ ته هغه ټایم راکړي د جنوري 1 1970 نه دې خواته په ملي سیکنډو کې. نو اوس به دا موږ اړو سیکنډو ته منټ او ورپسې کا. نو اوس غواړو چې دا موږ اول سیکنډ ته واړو. نو لیکو لانګ ټوټل سیکنډ. ټوټل سیکنډ به مساوي شي دغه به واخلو دغه ملي سیکنډ تقسیم به یې د 0 کو، ځکه یو سیکنډ مساوي کېږي د 1000 ملي سیکنډو سره. دا به موږ ته ټوټل سیکنډ راکړي. اوس موږ کرنټ سیکنډ به زموږ مساوي شي لانګ کرنټ سیکنډ مساوي کېږي دغه ټوټل سیکنډ چې دغه کوم موږ ته لاسته راغلی چې مخکې ما غلطي کړې، دا به په دې ځای کې ولیکو تقسیم د 0. ښه، دغه ټوټل سیکنډ ماډولس 80. نو دا به موږ ته دا کرنټ سیکنډ راکړي، ځکه موږ هغه پخواني سیکنډو سره کار نشته دی، یوازې کرنټ سیکنډ. دا اوس موږ دا کرنټ سیکنډ شو. نو اوس دې نه وروسته موږ د منټ دپاره موږ لیکو لانګ ټوټل منټس مساوي کېږي دغه ټوټل سیکنډ چې کوم پخواني دي دا چې موږ لرو دا که موږ تقسیم د 80 کو موږ ته به چی راکړي منټ به راکړي، ټوټل منټ به راکړي. نو اوس زه غواړم چې کرنټ منټ یعنې اوسني منټ دقیقې زه لاسته راوړم. نو څنګه به چل به وکړم؟ زه به دا به لیکم کرنټ یا اوسني منټ مساوي کېږي د ټوټل منټس یعنې ټولې دقیقې. دا به ماډولس د 80 وکړو، ځکه چې دا کله ماډولس د 80 یعنې په 80 باندې چې کله تقسیم شي هغه باقي مانده چې کوم پاتې کېږي هغه به موږ ته اوسنۍ دقیقې راکړي. اوس موږ غواړو چې ساعتونه ټوټل څومره ساعتونه تیر شوي دي دا به موږ لاسته راوړو لانګ ټوټل هاورز. ښه، نو دا به مساوي کېږي موږ به دغه ټوټل منټس چې کوم دي دا به موږ راواخلو په 80 به تقسیم کړو، موږ ته به دغه ساعتونه راکړي چې څومره ساعتونه شوي. اوس که موږ غواړو چې اوسنی ساعتونه پیدا کړو چې یعنې اوس څو بجې دي، نو دغه وبه لیکو کرنټ هاورز مساوي کېږي دغه ټوټل هاورز چې کوم دي دا به موږ واخلو ماډولس 80 به یې ولیکو. اوس موږ زمونږ سیکنډ چې کومې شولې دا شو، زمونږ منټ چې کوم یو شو هغه دا شو، او زمونږ ساعت بجې چې کوم شوې هغه دا شو. نو موږ به دا اوس ډسپلی کو، سکرین په مخ به پرنټ کو. موږ ته به د
system.out.print مونږ ته به دا GMT ټایم راکړي. نو زه به ولیکم current hours دا به مونږ ته هغه ساعت هغه کې بیا به زه لږ ذره دغه علامه به ورکړم بیا به ورپسې current minute به ولیکم بیا به زه دا علامه ورکړم ښه نو بیا به زه اوس ولیکم current second. نو اوس چې زه کله دا پرنټ کړم ماته به GMT ټایم راکړي. دا دی دا GMT ټایم دی. البته په بښنې سره چې دا باید په ټوټل هاورس باید په 40 باندې ماډولاس شي ځکه چې د 40 یوه ورځ چې ده 40 ساعته ده. نو هغه ورځو نه مونږ تیریږو کوم چې د یوې ورځې بجې دي هغه مونږ ته لاسته راکوي ماډولاس 40 چې کله کو. اوس بیا ګورو دا دی. اوس یې مونږ ته دقیقه ټایم راکړه چې دغه مونږ ته ښیي چې 3 بجې دي 22 دقیقې دي او 55 ثانیې دي. دا GMT ټایم دی. نو یو ځل بیا هم دا کود په دقت سره وګورئ. په دې طریقه باندې مونږ کولی شو دغه کرنټ ټایم پرنټ کړو. نو دا یو تمریني پروګرام چې تاسو ته وښوده. تاسو پروګرامینګ سکل سره به کومک وکړي او مرسته به در سره وکړي. خدای دې وکړي چې ګټور درته تمام شوی وي. تر بل